د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر ننګرهار کې هم ودونه او نورو ښادیو په مناسبت د شپې لخوا د پټاکیو پر کارېدنه بندیز اعلان شوی، خو لا هم د ننګرهار په ځینو سیمو کې د شپې ناوخته ځوانان پټاکۍ الوزوي او خلک یې له نارامۍ سره مخامخ کړي دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکی مامور غفار وایي د ودونو او نورو ښادیو په مناسبت د ځوانانو لخوا د پټاکیو ډزې کولو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي او حتی چې په کورونو کې ناروغان، ښځې او ماشومان راحته کوي چې رواني ستونزې ورته پیدا کړي دي. د شپې په ودونو کې محلونو کې دا ډزې کیږي، د شپې له خوا نه دا مریضانو ته زنانو ته مزاحمت کیږي او مشکل پیدا کیږي او د روحي تکلیف سره پیدا کیږي، ام مالی تاوان ده. دې باید په هوټلونو کې په محفلونو کې د دې باید مخنیوي وکړي او موږ او تاسو خپل ځان ته تاوان ونه رسو، بل مسلمان ته ضرر ونه رسو. د جلال آباد ښار بل اوسیدونکی رحیم الله همدارنګه له حکومته په ودونو د خوښیو نورو مناسبتونو کې د پټاکیو پر ډزو د جدي بندیز غوښتنه کوي. مونږ د دولت څخه هغه هیله کوو چې د کار ډیر جدي توګه مخنیوي وکړي، باید دا ډز یا څه بې ځایه هغه ده خلکو به د مریضان یا کوم مشکلات کوم فامیلي مشکلات لري دا کار باید ونه کړل شي. د ننګرهار امنیه قمندانۍ ویان سید طیب حماد وایي هر هغه څوک چې د پټاکۍ او نور وسایلو په وسیله خلکو ته مزاحمت کوي د قانون له مخې به ورسره چلند کیږي. د ننګرهار امنیه قمندانۍ د ولس د امنیت او آرامۍ تامین خپل اساسي مسؤلیت ګڼي. هر هغه څوک چې د پټاکیو، چاودیدونکو توکو او یا ورته ناقانونه کړنو له لارې خلکو ته تشویش او مزاحمت رامنځته کوي د قانون له مخې به ورسره جدي چلند کیږي. په همدې تړاو مو لسګونه هغه کسان چې دوی به پټاکۍ الوزولې او خلکو ته به مزاحمت کولو دوی نیولې او د قانون منګولو ته مسپارلي دي. حماد له خلکو غواړي چې د عامه نظم د خوندیتوب په موخه دی د دغسې بې ځایه کړنو لاس واخلي. له ټولو هیوادوالو مو غوښتنه دا ده چې د عامه نظم او امنیت د خوندي ساتلو لپاره له دې ډول کړنو په کلکه ډډه وکړي، ځکه د خلکو د آرامۍ ګډوډول د منلو وړ نه دي. که څوک بیا هم دا ډول ناقانونه اعمال ترسره کوي، امنیتي ځواکونه مې په اړه بې له ځنډه قانوني اقدامات کوي او دوی منیسي او د قانون منګولو ته به سپاري. د پټاکۍ او نورو هوایي ډزو په تړاو په دې وروستیو کې ګڼ شکایتونه موجود وو او ډیری افغانان یې کارول ځورونکي او خطرناک کار بولي.